السلام علیکم محترمینو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو دی یو آیات وظیفه در سره شریک کوم نن. دا داسې وظیفه ده چې د دې په کولو سره هر قسم ته مشکل کار الله تعالی درته اسانه کوي. هر څومره چې سخت مشکل وي، هر څومره چې سخت حاجت وي، ان شاء الله د دغه وظیفې په برکت سره، د دې وظیفې په کولو سره به دوستانو الله تعالی درته اسانه کړي. دا یوه وظیفه ده، د یو کوچني آیات وظیفه. دا داسې وظیفه ده چې کم کس له کم مشکل سره مخ وي او الله تعالی هغه مشکل په ډیره اساني سره ختم کړي. یا یو انسان غواړي یو حاجت یې پوره سي، په ډیره اساني سره الله تعالی هغه حاجت یې پوره کړي. یا یو انسان غواړي دعا یې قبول شي، په ډیره اساني سره د دعا قبلیږي په دغه یوه وظیفه کولو سره. هغه ناممکن حاجت چې تو غواړي چې درته ممکن کړل سي، نو ان شاء الله د دغه وظیفې په برکت سره په ډیره اساني سره به الله تعالی درته ممکن وګرځوي. او په دنیا کې چې له هر قسم پریشانیو سره انسان مخې که په ډیره اساني سره غواړي پریشانیانې ختم سي، له مابین څخه ولاړ سي، ختم سي، بیا دی له هغو پریشانیو سره نسي مخ، نو ان شاء الله دغه یوه وظیفه به په ډیره اساني سره په لږ وخت کې دغه پریشانیانې دا مشکلات دا تکالیف په دنیا کې چې دی ورسره مخ کیږي، دا ټول به الله تعالی په خپل فضل و کرم سره ختم کړي ان شاء الله. نو دوستانو کوشش وکړئ دغه یوه وظیفه وکړئ، کم چې زه نن له تاسو سره دا شریکه کوم. دا داسې وظیفه ده شاید تر دې مخکې تاسو داسې وظیفه نه وي کړې او نه چا دا وظیفه تاسو ته ښودلې وي. دا وظیفه معلوم وخت نه غواړي، پابند وخت نه غواړي چې تاسو به په یو وخت کې کوئ، او دس نه غواړي چې تاسو به په اوداسه کوئ، لمونځ وخت نه غواړي چې تاسو به خامخا له لمانځه نه بعد کوئ، نه، بلکې دا وظیفه په روانو په ناستو، مثلا ماخستن ویدیږئ یا غرمه ویدیږئ یا سهار ویده یاست، د خوب په دوران کې، تر خوب مخکې، یا له کور نه وځئ، کاروبار ته ځئ، په موټرسایکل پیدل واکسي کوئ، په هر وخت کې دا وظیفه تاسو کولی سي. هر کس یې کولی سي که قرآن شریف زده وي که یې نه وي زده، هر کس یې کولی سي که نارینه وي که زنانه، هر څوک دا وظیفه کولی سي. دوستانو دا وظیفه ډیره اسانه وظیفه ده، یو کوچنی آیات ده، خو دا داسې آیات ده، په دې کې داسې کرامت پروت ده چې هر څومره سختې پریشانی وي ان شاء الله الله تعالی یې درته اسانه کوي. که هغه پریشانی د انسان په زندگی کې هر قسم ته پریشانی وي، مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، پیسې نه وي، د اسانه کاروبار د پیدا کولو لپاره، د روزګار د پیدا کولو لپاره په ډیره اساني سره وی الله تعالی د یو آیات په برکت سره درته پیدا کړي. او د مشکلاتو د رکاوټو چې ستاسو د کاروبار، ستاسو د مال او د دولت تر مابین واقع وي، ان شاء الله په ډیره اساني سره وی الله تعالی د یو آیات په برکت سره دفع کړي. دوستانو دغه وظیفې طریقه درته ښیم چې څومره وال ویل کیږي، یعنی څونه ویل درته پکار ده، څونه وخت ویل درته پکار ده. نن یې په دې معلومات باندې مکمل معلومات په دغه ویډیو کې د دې وظیفې په باب باندې له تاسو سره شریک کوم. هغه وظیفه د دوستانو دغه آیات، کوچنی آیات، وذالک علی الله یسیر، یعنی معنا یې دا ده چې دغه پر الله تعالی باندې ډیر اسانه ده. کتل یو مشکل سره مخ یې دغه د ختمولو، لغه مشکل څخه چې تا خلاصوي، دا پر الله تعالی باندې بې انتها زیات اسانه ده. کن په یکون کې دغه مشکل څخه خلاصوي. او که الله تعالی وغواړي چې د دنیا ټولې پیسې تا ته، مثلا د دنیا مالدار کس تا جوړ کی، کرب پتی انسان تا جوړ کی، له فقر، مسکنت، خوارۍ، ذلت له دې ټولو څخه د خلاص کی، دا پر الله تعالی باندې بې انتها زیات اسانه ده. الله تعالی ته هیڅ ګران کار نه ده، الله تعالی ته هیڅ مشکل کار نه ده. یا ته دعاګانې کوې، یا ته یو حاجت لري هغه پوره کول غواړې، یا ته یو خواهش په زړه کې لري هغه پوره کول غواړې، یا ته د نکاح د رشتې لپاره اسباب نه لري، پیسې نه لري، یا هغه لري خو هلته راضي کېدل نسته، د دغه راضي کول
یا د رشتې د نکاح د اسبابو لپاره مثلا هغه پیسې پیدا کول، دا پر الله تعالی باندې به انتها زیات اسانه ده. الله تعالی ته هیڅ مشکل کار نه ده. خو په زندگی کې چې هر قسم ته پریشانی، مشکلات، حاجات، دعاګانې کول غواړي او قبلېدل یې یوازې الله تعالی کوي، بل چا د وس کار نه ده. خدا پر الله تعالی باندې به انتها زیات اسانه ده. نو دوستانو هغه وظیفه در سره شریکه کوم سی وذالک علی الله یسیره. دا وظیفه کم از کم 50 واره په ورځ کې وایاست. کله کور نه وځئ وایاست، که په موټر کې یاست، که په موټرسایکل یاست، که روان یاست، که په مجلس کې ناست یاست، هر وخت دا وظیفه تاسو کولی شئ. خو په ورځ کې 50 واره وکړئ. داسې یې کوئ. زه طریقه درته ښیم. بسم الله الرحمن الرحیم اول وار چې شروع کوئ بسم الله ووایاست، بیا بعد کې یو وار ختم کړه دوم وار وایاست، بیا بسم الله نه غواړي خو اول وار کوشش وکړئ بسم الله پکې وایاست. کوم بسم الله هیر سو هم دومره مشکل کار نه ده، خو پکې وایاست. بسم الله الرحمن الرحیم وذالک علی الله یسیر. وذالک علی الله یسیر ما 2 واره وویل، تاسو یې داسې 50 واره ووایاست. معنا یې دا ده چې دا پر الله تعالی باندې ډیر اسانه ده. مثلا ستاسو مشکلات حل کول، ستاسو دعاګانې پر کول، دا پر الله تعالی باندې به انتها زیات اسانه ده. داسې کله وکي بس خپل ځان سره دا یو دعا ډیره کوي، یعنی له دغه وظیفې بعد یو وکي دا دعا خپل ځان سره پزړه کې، مثلا ضروري نه ده ستاسو خامخا لاس پورته کوي. داسې دعا وکي چې یا الله د دغه آیات په برکت سره می په دنیا او آخرت کې لذلت، لفقر، لمسکنت، لخواری، لشرمندگی، لرسوایی د دیو آیات په برکت سره د ټولو څخه یا الله په خپل فضل او کرم سره ما وسات. یعنی لفقر، لذلت، لخواری، لمسکنت، لشرمندگی، لرسوایی، لمسکنتوب لدی ټولو څخه یا الله ما د دیو آیات په برکت سره وساتي. نو کچيري دی هم دعا قبول سوله ګوري دا پر الله تعالی باندې ګران کار نه ده. نو د دې ټولو څخه به الله پاک جل جلاله وساتي او ډیر د سکون او ډیر د خوشحالي او ډیر د قرار ژوند به په دنیا کې تیر کې او په آخرت کې به هم کامیابی. دا وظیفه و دوستانو نور ملګرو ته هم وخیاست. پر الله تعالی مسپارم. الله تعالی مو خوشاله او آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.